طالبانو ته د کابل ادارې د عسکرو د تسلیمۍ لړۍ دوام لري او دا ځل د پکتیا ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې 18 تنه دولتي عسکرو خپلې دندې پرېښې او طالبانو سره یوځای شوي دي. د طالبانو په رسمي ویبپاڼه الاماره د خپرې شوې خبر له مخې تېرو څو ورځو کې د کابل ادارې اړوند 18 تنه عسکر، پولیس او اربکیان د دعوت او ارشاد کمیسیون په هڅو طالبانو سره یوځای شوي دي. د طالبانو په خبره تسلیم شوي عسکر یې ملکي ژوند ته سوق کړي او امن کارتونه یې ورکړي تر څو په راتلونکي کې ستونزو سره مخ نشي او د ټولنې د ملکي افرادو په توګه خپل ژوند ته دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي په تېرو څو ورځو کې د پکتیا ولایت میرزکي او سید کرم ولسوالیو کې د مزدور ادارې 18 کارکوونکي د دعوت او ارشاد د مسؤلینو په زیار او د حقایقو د درک په نتیجه کې له مزدوري ادارې راجلا او خپل مجاهدینو ورونو سره یوځای شول چې د مجاهدینو لخوا یې تود هرکلی وشو. د یادونې وړ ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې تړون تر لاسلیک او د طالب مشر شیخ هیبت الله اخندزاده لخوا د کابل ادارې منصوبینو ته د عفو تر اعلان وروسته له طالبانو سره د یوځای کېدونکو دولتي عسکرو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.